سلامونه احترامات، زه یم ډاکټر سمندر یوسفزی. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې په 14 اپریل د یوسفزی نړیوالې جرګې د سوري د لاندې د جشن پښتونخوا په نوم باندې یو جشن ونمانځلی شو چې کله دغې اشتهار رالی نو مختلفو پوهانو یا د مختلفو قبیلو خیلونو د طرف نه په هغې رد عمل رالی چې زما هم د یو یوسفزي په حیث باندې په هغې سره ما اتفاق ونه کړو او ما یو پوسټ وکړو 2 ورځې مخکې د دغې جشن نه چې یوسفزي په غلط نوم غلط وخت کې د لږ ثواب په ځای د ډېر وبال جشن مانځي. بیا په دغه څوک پوهه نه شوه، د هغې ما وضاحت هم وکړو، خو هغه اولنۍ خبره چې زما کومه وه چې په غلط نوم باندې د هغې مطلب دا و چې دوی په دغه اشتهار کې د یوسفزی نړیوالې د طرف نه چې کوم جاري شوی نو د هغې د پښتونخوا د ریاست بانی ملک احمد بابا ګڼي او د هغې تاریخ د 1520 نه را په دې خوا 1500 کاله ګڼي. نو دا په تاریخي حواله باندې درست نه دی او که څوک دا ډېر مطلب چې دا رد عمل لالي نو بیا ډېر زیات پوهان چې په هغې کې ډاکټر اسماعیل ګوهر صاحب بیا ډاکټر حنیف خلیل صاحب هغوی په تفصیلي حوالو په دې باندې خبرې کړي دي او دومره دا څه ګران هم نه دي او دا یو خو پې هسې سترګې پټول دي، که سترګې پې نه پټې نو دا د پښتنو چې څومره هم تاریخ دی په هغې کې ډېر ښکاره دي چې پښتانه او پښتونخوا چې ده نو د دې ذکر په زرګونو کاله باندې دی چې هغه په ریګوید کې هم دی یا په اویستا کې هم دی، شکل یې بدلیږي، هغه د ژبو ماهرین په هغې پوهیږي چې په ریګوید کې پک دی، په اویستا کې بخت دی، دغسې د یونانیانو په تاریخ په خصوصي طور هیروډوټس هغې ته پکتویس ویلی دی او بیا چې کوم دی دغه پکتیکا دی. د سلیمان ماکو په 9مه پیړۍ کې چې دی نو هغه هجرۍ کې هغه د پښتونخوا ذکر کړی دی. اوس که دوی دا وایي چې یاره په دې سره خو دغه خو ریاست نه یا چې کوم دی نو د سلطان پکل چې دی د ملک احمد بابا د واکمنۍ نه مخکې دلته کې ریاست و نو هغه د پښتونخوا په نوم باندې نه نو د پښتونخوا په نوم باندې د ریاست په نوم پښتونخوا چرته هم داسې په تاریخي کتابونو په خصوصي طور په تواریخ یا حافظ رحمت خاني کې یا د بابر په تاریخ کې د مغولو په تاریخ کې د پښتونخوا د یو آزاد ریاست په حیث باندې موږ ته څه ذکر په نظر نه راځي او که چاته داسې وینو هغه به زموږ په علم کې اضافه وکړي. نو په دغه حواله موږ دا وایو چې دا په غلط نوم باندې جشن مانځل د پښتونخوا په حواله هره ورځ پکار دی، هېڅ چاته په اعتراض نشته، موږ ورسره هم شامل یو، خو داسې د پښتنو د تاریخ را محدودول او بیا یو خاص قبیلې پورې بلکې زموږ پورې د یوسفزو پورې منسوب کول دا ټیک خبره نه ده. دویمه ما دا ویلو چې دا په غلط وخت کې د غلط وخت نه مطلب دا و چې دا وخت موجوده وخت چې کم دی نو په دې کې د داسې قسمه تنظیمونو چې کم د خیلونو د قبیلو دي نو هغه نه دي کول پکار او د هغې نه نفرت خورېږي، د هغې نه چې کم دی نو بیا خاص کر چې کم په اکثریتي حواله باندې چې هغه په یو دومره لویه سیمه باندې یو قبیله خوري او هغوی بیا داسې د منظم کېدو کوشش کوي نو دا بیا چې کومې دا وړې قبیلې او خیلونه دي د هغوی سره یره پیدا کېږي او بیا دننه په دې قبیله کې په خپله نه خو هر سړی خان دی نه ملک دی او نه چې کوم دی نو هغه دومره اختیار د هغه سره شته نو هغه سره ځانه په مختلفو وختونو کې چې کوم دی زیاتي شوي دي. د دې جرګې د دې نوم سره چې کوم دی نو دا ډېر د پیرنګي په وخت کې چې د دې کم کردار پاتې شوي دی یا د خلکو د مشرانو په دې خطه او په دې سیمه کې د خلکو ته یاد دی. دغه قسمه خبرو باندې ما دا وی چې دا نه دی کول پکار که دا واړه خیلونه او قبیلې دا څیزونه کوي نو هغوی د خپل پلاو بهبود دپاره د خیر ښېګړې دپاره د یو بل د غم ښادۍ دپاره هغوی کولی شي هغوی له پیدا ورکړي خو چاته ترې نقصان نشي رسېدی او چې دومره غټه قبیله چې کوم دی هغه داسې یو منظم شکل اختیار کړي نو ټیک ته په دې کې به څه خلک داسې چې هغه به محدود وي، هغه به د خپلې قبیلې سره د هغه د کلتور سره د هغې چې کوم سره تړلي څیزونو سره یو مینه به یې ورسره یو خلوص به یې ورسره خو په دې کې ډېر خلک چې کوم دی نو هغه داسې نه دي، هغوی ته مسلې دي، د هغې مسلو د حل کولو دپاره دی چترۍ ته رادننه کېږي او یا چې کوم دی نو څه د عهدو ستمو دپاره راځي. نو ځکه زما دا وی چې یاره دا چې کوم تیر تاریخ و نو هغه یوازې د ملک احمد بابا یا چې کوم دی نو صرف یوسفزو په خلکو باندې یرغلونه نه دي کړي او یا چې دی نو قبضې مبضې نه دي شوي، دا د هندوستان تاریخ و. د هندوستان تاریخ چې تاسو د
550 قبل مسي نه را شروع کړي او تر دې دمه پورې چې د چا زور و د هغه شور یو په یو ورغلی بل په بل ورغلی. دا سیاست دومره بېرحمه و چې په هغې کې زوی پلار وجلی دی او پلار زوی دی او تره وراره دی او چا څاروي سېځلي چا کلي سېځلي. دا زما د پی ایچ ډي په مقاله کې دا 550 قبل مسي نه تر اورنګزیب او د یوسفزو پورې را رسولی دی. او کم چې تاریخ او کم چې څه دي خو شوي دي چاته چې څه پاتې شوي دي په اخره کې چې کوم دی نو هغه دنیا بدله شوه. دنیا طاقت چې کوم دی هغه د بولټ په ځای د توري په ځای هغه بیلټ ته راغلی ووټ ته راغلی. د دې نه علاوه چې کوم دی نو دویم خبره دا و چې په غلط وخت کې. نو غلط وخت مطلب دا دی چې زه د یوسفزۍ نړیوالې جرګه او بیا خاص کر د یوسفزو یو داسې تنظیم او په دې شکل کې شکل په موجوده شکل کې چې څنګه دی نو د دې سره زه اتفاق ځکه نه کوم چې دا د جرګې دپاره چې کوم دی نو یو منډیټ ضروري چې هغې له ولس خلک او د هغه جرګه چې د کم خیل یا د کم قوم یا د کمې قبیلې یا د یو تربګنۍ په منځ کې د دوو اړخونو نه هغې خلک منډیټ ورکړي. اوس دا زه نه پوهېږم چې د یوسفزۍ نړیوالې جرګې چې دا کم تنظیم دی نو دوی له دا منډیټ څوک ورکوي. که یوسفزي ور ورکوي نو کوم قسم یوسفزي ور ورکوي د دوی څه کرایټیریا ده د دوی چې کوم دی نو د رکنیت یا چې کوم دی د هغې دپاره الیجیبیلیټي چې کوم دی نو هغه څه ده. دا خو د ټولو خلکو ته معلومه ده چې په هره خیل هره قبیله او په هر ځای کې په روزانه بنیادونو دا تنظیمونه جوړیږي ورانیږي او دلته پروګرام دی هلته پروګرام دی. دا د هغوی دپاره پکار دی د هغوی د بقا دپاره پکار دی چې هغوی داسې قسمه تنظیمونه جوړ کړي. خو د یوسفزي چې په دې کمه علاقه باندې پاتې کېږي نو دا دوی په اکثریت کې هم دي. او اوس که تاسو وګورئ د یوسفزو نه علاوه چې کوم دی نو دا پکې دا نور ولسونه پکې هم ډېر زیات پاتې کېږي. بیا زمونږ دلته کې چې کوم دی نو د پیرنګي په وخت کې یا په مختلفو وختونو کې چې کوم دی نو یو جرګه سیستم پاتې شوی دی او د دې خلکو په ذهن کې هم د هغې جرګې هغه تصور دی. ځکه زه دا وایم چې یاره داسې قسمه لکه فرض کا دا جرګه خو نن نه ده جوړه شوې دی خو کال نیمو شو چې دا جوړه شوې ده. خو دوی چې کله د ملک احمد بابا د خبره پورې محدود یا چې کوم دی د مختلفو اتلانو د دې خبرو پورې محدود ومومي بس ټیک ده کوي ټول خلک یې کړي. خو کله چې داسې قسمه خبرو ته ګوتې واچولې چې هغه په تاریخي حواله باندې ټیک نه وي هغې نه چې کوم دی نو خلک ازاریږي د هغې نه نفرت خورېږي هغې نه تعصب راولاړېږي نو بیا مونږ دا زموږ فرض جوړیږي چې مونږ په هغې باندې نیوکه هم وکړو او د هغوی اصلاح دپاره خپل رد عمل چې کوم دی نو هغه ښکاره کړو. د یوسفزۍ نړیوالې جرګې چې کوم صوبایي صدر دی د هغه د ریکارډ مطابق هغه یو کتاب لیکلی دی هغه چې په کوم علاقه کې پاتې کېږي نو هغه د یوسفزو سرشمېرنه چې ده 3000 ته تقریبا رسولي ده او په هغې کې د ولس تعداد چې کوم دی د ووټر لیست مطابق 1.5 لاک دی. نو دوی پکې 200 مونږ چې دی نو 2% پکې هم نه برابرېږو. بیا زمونږ رویه دا په دې سوشل میډیا ټول موجود دی هغه دا ده چې مونږ سټیج ته وخېږو نو مونږ وایو زمونږ سره پلانکې خیل او پلانکې قبیله او پلانکې قوم چې کوم دی هغه پاتې کېږي. نو مونږ داسې ولې نه وایو چې زمونږ سره مونږ چې کوم دی نو د دغې خیل او قوم او قبیلې سره مونږ پاتې کېږو. نو دا بیا دا رویه به چې کوم دی نو دا مثبت وي. ځکه مونږ چې کوم دی نو دغه ویلي وو چې یاره دا څیزونه نه دي کول پکار. یوسفزۍ نړیواله جرګه چې هغې سره داسې یو پراپر منډیټ هم نشته. بل هغه چې په کوم شکل اوس دغه کې روانه ده چې هغې چې کوم جنډه د هغې د لاندې ده بیا چې کوم دی د هغې رویه کومه د لاندې ده. نو په دې کې 3 قسمه خلک دي. څه خلک په دې کې چې کوم دی نو هغه مخلص دی د دې کاز دپاره د دې قبیلې دپاره او څه چې کوم دی نو د هغوی مسلې دي هغه د دې په ذریعه باندې حل کول غواړي او د څو خلکو ته د عهدو ضرورت دی او د دا قسمه څیزونو هغوی ته ضرورت دی نو هغه دې ته سر وردننه کړی دی. او بیا په دې دا نه دي چې دا زه سوی یم نو دا نور خلک چې کوم دی نو دا هم څه کتابونه ګوري او که نه ګوري دا تاریخونو دا کتابونه شته او که نشته. نو دا خبره بالکل محدود ساتل چې مطلب د پښتونخوا بانی ملک احمد خان بابا دی. نو ملک احمد خان بابا ما ته خپل تاریخ وی چې زمانه دا خو د کال 1.5 نه په سپینو ګیرو یوسفزي شوه زه دوی ته مبارکي وایم. مونږ د هغه وخت نه سره د دې خبرو احساس و د یوسفزۍ نوم صرف د خپلې پیژنګلو دپاره د ځان سره یې لیکو په پرخ یې لیکو او کم خلک چې د دوی په رد عمل کې یا مونږ چې به وایي چې یاره د خیر په ځای چې کوم دی شر زیات خوري. نو ما داسې ډېر ولیدل چې ډېرو خلکو د ځان نه یوسفزۍ لرې کړو چا جنډه کوزه کړو چا بره کړه.
دا قسمه خبرې مه کوئ. یوسفزۍ قبیله چې کومه ده یا دا نوم دا نه د چا سره ټیکې ده چا سره ده او دا کوي نو دې سره څه منډیټ نشته چې چا له اعزازي ورکړي او چا نه واخلي ورکړي. خپل قبیله په دې باندې فخر وکړي. هر قوم چې کوم دی، هر قبیله، هر خیل، هر څوک چې دی دا د پیژنګلو دپاره وي. دا خدای پاک په قرآن کې ویلي چې تاسو پې صرف یو بل وپېژنئ. دا زموږ شریکه خاوره ده او دا چې کوم دی مخکې چې هر څه شوي دي هغه تاریخونه او هغه جشنونه نمانځل نن موږ له نه دي په کار. کوم چې زموږ مشرانو کړي دي، کوم چې د هغه وخت ضرورت و، اوس چې کوم دی د ننني وخت حالات او سیاست چې کوم دی هغه بدل دی. زموږ په دې اتلانو دپاره چې کوم دی نه چا یوسفزۍ نړیواله جرګه جوړه کړې وه چې حیدروتي د ملک احمد بابا قبر جوړو، د ګجو خان بابا یې جوړو، د هغې نه علاوه د شیخ ملي بابا او داسې نورو اتلانو قبرونه یې جوړول او په هغې باندې پارکونه جوړېږي یا مختلفې لایبررۍ جوړي. دا د پارلماني سیاست چې کوم دی نو دا برخې دا داسې په کار ده. ځکه زموږ سره دا خدشه ده چې که داسې قسمه د دې غوړو زیړو جرګه جوړه شي او هغه چې کوم دی هغه بیا د نور خلک د دې نه به اولنی زیات نقصان چې کوم دی د یوسفزو ته رسي. په یوسفزو کې نه هر سړی ملک دی نه خان دی، په دې کې داسې بالا شته او ډېر معلوم خلک دی او دا دې ټولو ته پته ده چې هغه اوس هم در په در دي، هغه خاورې په سر دي. 1500 کاله وشو شیخ ملي چې دوی هغوی له کم دوتر ورکړی یا خو پې د هغوی هغه سرونه سیوا شوي یا رقم شوي دي یا پې دښمنۍ راغلي دي یا پې مختلف حالات راغلي یا د هغه علاقې چې کم دی نو هغې هغه اهمیت کم شوی دی، بل طرف ته زور شوی دی. نو دا لاندې برې راغلی دی. اولنی نقصان هغوی ته دی. دویم چې کم دی نو بیا دا نور قومونه چې کم دي دا د او قبیلې چې خاص کر دي او خیلونه هغوی ته نقصان دا دی چې په دې وخت کې خو هغه هغوی سټیج ته هم راغواړي او هغه چې د هغوی پروګرام له هم ځي او د هغوی په قبرونو څادر یې هم غوړوي او بیا به چې کوم دی ګارډ اف آنر ورته هم پیش کېږي. خو دا داسې نه ده. دا به داسې ورو ورو خورېږي او دا تاسو وګورئ دا تحریکونه چې څومره هم شروع شوي دي دا په اوله کې دغسې اصلاحي داسې کلتوري او دا چې کوم دی نو ادبي او هغې بیا شکل بدل شي. که فرض که د یوسفزو سره د چا فکر وي، غم وي او د هغوی د تاریخ او د کلتور نو چې چا کار کړی دی په کار دی چې هغوی ته خو بلنه وي که نه. نو مسله داسې ده چې دا څیزونه چې کوم دی نو او هغه چې کومه خدشه وه هغه تاسو ولیده چې زمونږ د خلکو رد عمل سره دی خلک څومره ازار شو. ما چې کله د یوسفزۍ نړیوالې جرګې حل وکتو نو په هغې کې دا وایي چې موږ به هېڅ قسمه دغه چې کوم دی نور قامونه هغه نه ازارو. نو دلته کې چې کوم جشن تن مانځې نو هغه نه مونږ پیرنګي نه دا ځمکه اخیستې او نه هم د سور کاپر نه اخیستې، مونږ دلته د پښتنو قبیلو نه اخیستې، د دې خاورې د خلکو نه م اخیستې. هغه مونږ محکوم پاتې کړي دي. نو اوس هغوی له مونږ یو ځل بیا ولې په پرهرونو مالګې دوړو چې مونږ ورته هغه زوړ تاریخ بیا په فخریه انداز کې پیش کړو. زمونږ اختلاف بالکل د پښتونخوا د جشن سره نه دی. روزانه دی د پښتونخوا جشن مانځي، خو پښتونخوا چې ده دا د جغرافیې په لحاظ باندې دا په کوزه هم ده او بر هم ده او سویلي هم ده او کله سیوا شوي ده او کله کمه شوي ده. کله پې د یو حکومت راغلی، کله پې د بل راغلی، کله پې په یو نوم راغلی، کله پې په بل نوم راغلی. خو اوس چې کوم دی نه هغه وخت دی او نه هغه حالات دي ځکه یې مونږ مخالفت کوو او دا خدشه را سره و چې یاره دا نه وه په کار. بیا وروسته په دې کې بیا مونږ چې کومه خبره کوله چې یاره دې نه به خلکو ته چې کوم دی نو مسلې به جوړې شي، شر به جوړ شي. په دغه ځای کې چې کوم دی یوازې تاریخ خو غلط نه دی، په دې کې چې دی اتلانو چې کوم خیالي اتلان دي ما ته تاسو ووایئ چې په دې کې کم یو د باچا خان نه د پښتنو دپاره زیات کوشش کړی دی چې هغه ته د تاریخ نه چې کوم دی نو هغه وباسي، د هغه تصویر یا څه د یرې نه لګي او یا چې کوم دی څه د مصلحت نه او یا د هغه مقام ته نه دغه کړي. دا ټیک بالکل نه ده. هغه چې کوم دی نو هغه د باچا خان نه بغیر دا ټوله خطه بری صغیر چې دی نو د باچا خان نه بغیر هغه یو متعصبه او تنګ نظره خطه ده. د هغه کردار چې کوم دی نو هغه د پښتنو لپاره دومره لوړ دی چې هغه نه څوک په دې تصویرونو ایستي شي او نه ایستي شي. باطل چې هر څوک دی د دې خاورې دپاره هغه چې هر چا کار کړی دی چې د هر قوم دی چې د هر خیل دی او چې د هر ژبې دی هغه د دې خاورې اتل دی او په کار دا دی چې هغه مونږ مطلب د هغه کردار چې دی نو په هغې باندې هغه راښکاره کړو. بله خبره دا ده چې بیا په دغه جشن کې چې کوم دی نو دا ټوله مسله د جشن جوړه کړي او هغه جشن کې
مطلب دا دی چې ښه کامیاب داسې و چې ښه قالینونه غوړېدلي وو او هغې نه چې کوم دی کورسۍ وي او سیټ اپ و یو دوه درې ځایونو کې څه کمی کوتاهی به راغلي هغه کېږي په داسې قسمه پروګرامونو کې. خو قراردادونه چې کوم دی نو اول جشن و نو په جشن کې قرارداد نه وي او که فرض که جرګه وه نو په کومه مسله راټول شوي وو او بیا د جرګې چې کوم دی نو هغه داسې کومه خبره کړې دي چې هغه مخکې نه په صوبایي اسمبلی کې د خاورې بچو نه ده کړي. دا قسمه خبرې خو په روزانه بنیادونو باندې په دې موجوده صوبایي اسمبلی کې نثارباز او احمد کریم کونډي چې دی هغه روزانه کوي د دې خاورې په مسایلو وسایلو هغوی خبرې کوي او همدغه خبرې دغه فضل الحکیم یوسفزی ناست و هغه به په اسمبلی کې کوي. نو دا نه په دې جرګو دا مسلې حل کېږي او دا نه پې دا شروع کېږي. په هغې کې که نوې خبره ما اورېدلې وه نو هغې به دا و چې یاره یرغل چې کوم په دې ځایونو نو اوس دا سوچ تاسو کوئ چې یرغل په دې خاوره چا کړی دی؟ بله قبیله خو په بل چا نه ده ورغلي. خو دا د هغه وخت ضرورت و. اوس چې کوم دی نو اوس پیژنګلو په خپل ځای خو د دې خاورې چې کومې مسلې دي او کومې وسیلې دي یا مسایل او وسایل دي په هغې باندې خبره متحد کېده دي. که فرض که دا په خبرو کې دی چې مونږ یو قومي وحدت طرف ته ځو نو قومي وحدت طرف ته خو په د دې چترۍ د لاندې مونږ نشو تلو که نه. منشور کې خو دا هېڅ خبره نشته چې کله دا یوسفزي قبیله راټوله شي او متحد شي نو دا به بیا د پښتون نړیواله جرګه شي. خو که فرض که دا ترانه هم دی او جنډه هم دی او ګارډ اف آنر هم ملک احمد بابا ته دغ کېږي نو بیا به ورسره دا نورې قبیلې ونه مني او دا به چې کوم دی په راروان وخت کې په دې لږ وخت کې چې کوم دی نو دا به دا نورې قبیلې زمونږ پسې بد رد وایي چې که نه دا د دوی چېرته څه ذاتي مسله ده. زمونږ هېڅ ذاتي مسله نشته. تاریخ درست کول غواړو. د دې خاورې د دې اولس چې کوم دی داسې څه طبقاتي غونډه کې ښکاري چې داسې نه وي چې د هر مونږ د هر ظالم هر حاکم هر غاصب او جابر خلاف یو د هر محکوم هر مظلوم او هر چې کوم دی پریوتې طبقې نمایندګي کوو. په دې خاوره چې چا هم که شی کوالي که چا بیلچه واړي که چا بوټی نال کړی هغه زمونږ د سر ګل دی. د دې ټولو کردار دی زمونږ شریک وطن دی. په راروان وخت کې چې کوم دی نو زه دا ګڼم چې د دې به جنډې د لاندې به خلک ووټ هم غواړي او دا به چې کوم دی نو ډېر بل شکل به اختیاري او هغه شکل به اختیاري لکه د پیروخان تحریک اوله کې چې دی نو مذهبي و بیا سیاسي شو. خدای خدمتګار تحریک چې کوم دی نو اوله اصلاحي و بیا چې کوم دی سیاسي شو. دغسې به دا سیاسي شي او بیا به دغه به شروع شي بیا به یو نفرت به شروع شي او بیا په دې سیمه کې چې کوم دی نو آلریډي په دې موجوده وخت کې چې کوم دی د ملک احمد بابا د قبر نه د کیلومیټرو په حساب باندې اوس هم د ځمکو او د خلکو چې کوم دی نو د دې دا قسمه خبرې شروع دي او شتې دا مسلې دا به راپورته کېږي. خلک به یېرې محسوسوي. نو ځکه ما اتفاق نه کوو د دې خبرو سره او زه ستاسو نه د خوشحال بابا په دې یو شعر اجازت غواړم. سود توان رسی په لوی دریاب کې ګرځه په ویاله کې دي تاوان وینم نهنګه. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ.